واقعا عملات یا مو بمباردمانی که بزدلانه که از جانب پاکستان از جانب ملیشیاها و فوج اونا شده ما نه تنها بلکه تمام مردم اسلام جهان محکوم میکند و ما افتخارانه میگوییم که ما همه مردم زون غرب چه در بادغیس هستیم، چه در هرات هستیم، چه در فرا هستیم، چه در نیمروز هستیم، حمایت قاطع خود را از نیروهای دلیر و با ایمان و مجاهد پرور امارت اسلامی افغانستان اعلام میکنیم و دوش نیروهای خود استاده هستیم تا یک قطره خون داریم در مقابل همچون متجاوزگران استادگی کردیم و استادگی میکنیم، همچون که مثل پدران و نکاهان ما در مقابل انگریز، روس، سکندر کبیر، همو توبیا در مقابل ناتو و امریکا ما استادگی کردیم و مبارزه کردیم تا این وطن را یک نظام اسلامی و یک نظام قرآنی در اینجا حاکم و نافذ ساختیم. همچنین در مقابل غلام، در مقابل فوج غلام پاکستان هم ما استادگی میکنیم و هم در مقابلشان مبارزه میکنیم. شروری فوج پاکستان که خانواده های بزگر و زاری و فقیری ولایت شریعت پاکستان دا وحشیاني عملیات موږ په کلکو ټکو غندو او دې ته آماده یو چې پر موږ باندې امر وکړي خپل د بدن نه تیر یو خپل وینه مو د الله په دربار کې قرباني کوو او خپل بدن دا نن راته اجازه وکړي فدایي واسکټ تړم زم پاکستان ته. پاکستان به شو عمله که بالای کودکای اونا رو بزد چیز کرد و الحمدلله ما به مجاهدین خو افتخار میکنیم که پاکستان بزد. دا ظالمان خلق دی، جاسان خلق دی، غلط خلق دی، دا هیچ ځای نه کامیابه کیږي ان شاء الله الرحمن. څوک چې غلطي وکړي، جاسوسي وکړي، منافقت وکړي، بس هغه ناکامه دی. ان شاء الله موږ خپل دولت و شاته ولاړ یو. لاسپیکرهای صحنه رو کار کنیم از زمان جلسه شروع میشه ان شاء الله. رنگین و زمین از غیرت ملت ایران بیشتر شده. ما با امیر المؤمنین خود افغانستان د اسلامي امارات د اسلامي اردو او د اسلامي پولیسو ترڅنګ موږ په شپه او ورځ په عصر او په یوسر کې موږ حاضر یو او موږ هیڅ کله په خپل تاریخ کې وچاته سر نه دی ټیټ کړی دا و جهان ته روښانه دی. افغانستان 15000 تاریخ کې موږ تاسو 15000 کلن تاریخ وګورو په دې تاریخ کې داسې امپراتوري نه درغله چې په افغانانو باندې خپل استعمار دایمي کړی. الله جل وعلا شانه قسم قسم امپراتوري راوستلې ک ناټو وک امریکا وک روس وک شرقیان وک غربیان هغه ته موږ شکست ورکړي. نو پاکستان خو موږ ته داسې مثال لري لکه د کشر معصومه سره چې موږ دلته لوبي کوو. موږ ته یقینا دا قدر ارزښت لري. قسم په الله درته خم که امیر المؤمنین دا امر موږ ته وکړي چې تاسو یو مخ روان سي پاکستان په ضرب د 24 ساعت کې موږ افغانستان د رشوت څخه براکاشو د لوی خدای جل وعلا شانه په نصرت باندې او د پاکستان د ملت احسانونه هم موږ نه هیرو چې موږ ته سلويش کال موږ مهاجرونو ته التشه حسني امسایتوب هم جواری ور سره وکړه د نیکي احسان منندوی او د بدوی مقابله ور سره کوم. موږ د پاکستان ملت مذهبي فرهنګي اسلامي ډیر اړخونه مشترک سره موږ قدر کوو، حتی د ملکی اداري هم قدر کوو، خو صرف یو خاصه کړي چې په پوز کې ده هغه د اسلامي نظام د ګډوډۍ د پاره لیڅ راغشتي دي او هغه د غربیانو پروژې راخستي دي غواړي چې په اسیا کې اسلامي نظام د منځه وباسي او د غربیانو د نفي د پاره وکارول سي. موږ افغانان ټول نظامیان په موږ کې ملکی څوک نشته، که مسلح هم نظامیان که خالص الله هم نظامیان دا و درس جهان ته معلومه ده. زموږ ټول قومونه متفق او متحد دي. زموږ ټول قومونه د هر قشر چې راواخي د اسلامي نظام وشاته داسې ولاړ سپر ولاړ وژه پر وژه خپل د نظامی ځواکونو سره موږ به سرحداتو ته ځو چې موږ په ملک باندې د هر خوا څخه تجاوز کیږي. موږ ملت د خپل دولت وشاته ولاړ وو په تاریخ کې او ولاړ به یو باثباته و پاتېږو ان شاء الله العزیز. دا مو وعده ده. الله پاک دولت و ملت ما را محفوظ بداره. جزاکم الله، جزاکم الله. سلام.
یو څو د تکبیر نارې را سره زمزمه کوي او له ټولو حاضرینو کار اینا واقعا خلاف شریعت است. این حضرت بهترین عالم هم نمیپذیره، قرآن هم قبول نداره، هیچ دین اصلا نیه که برادر مسلمان خود به این ماه مبارک رمضان به شهادت برسونه بیروانه. مشکلاتی که خودی داره به سر افغانستان پرو میاره خالی میکنه، مردم بیگناه میکشه. درباره ما این جنایت ما این محکوم میکنیم. ملت افغانستان به هیچ نیروی سرخم نداده و به این جنایتکار سرخم نمیده. به کبر و شروعی و به امریکا تن نداد، به چتلستان تن میده، به زندگی تن نمیده. ظلم کش میکنیم ولی تن نمیدیم به پاکستان. خورد تا کلان مبارزه میکنیم. اگه او جد داره ما چوب داریم، تفنگ داریم، ننگ داریم، ایمان داریم، غیرت داریم، میجنگیم. خون ما به جوش آمده از این تکرارهای پاکستان که کشور اسلامی دوست افغانستان، همسایه افغانستانه. امروز ظلم بالای چوچی پوچ ما میکنه، بیگناه میگه ما تروریست میکشم، چیر میکشم، ولی بالای خانواده بیگناه او حرکت بیجا میکنه. این محکوم کل ملت افغانستان محکوم میکنه. عقیده استقلال ای جوانان افغان عدد نیه پاکستان چیزی نیه که او بخواه در مقابل مردم افغانستان مقابله کنه و مردم افغانستان با مادی نمی جنگن بلکه آنها با ایمان و غیرتی که دارن در مقابل پاکستان و امثال پاکستان می جنگن انشاءالله. جوانان ما در سرتاسر افغانستان، در هرات، در پاکستان دولت چې کم پر افغانانو باندې کم تجاوز کړی دا او د افغانانو پر خاوره باندې چې کم دوی تجاوز کړی دی دا موږ ټول افغانان مو دا غندو او دا ټول ملت او ټول جهان دا غندي دا کار چې دوی دا کړی دی ځکه افغانستان ملت یو غیور او یو دلاور ولس دی چې هیڅوک د افغانستان سره مقابله نشي کولای خو لیکن موږ دا ټول ملت موږ خپل د دولت او خپل د نظام او خپل د امیرانو او خپل مشرانو تر شا ولاړ یو او موږ خپل امارتي ځواک او د ټولو موږ حمایه کوو او خاص کر موږ د هرات ملت چې موږ په 40,000 شهیدان موږ ورکړي په دې مځکه په یوه ورځ باندې موږ ورکړي نو موږ افغانان موږ ټوله موږ خپل د خاورې دفاع کوو او موږ افغانان موږ ملت ټوله یو وحدت لرو او خپل د ملت او خپل دولت او شاته ولاړ یو او موږ صرف خپل د امیر شیخ هیبت الله اخندزاده صاحب حفظه الله و امر ته موږ صرف موږ انتظار غالو موږ ټوله موږ خپل کوم چې یوه قطره وینه موږ د افغانانو په وجود کې موږ خپل د خاورې او خپل د مځکې خپل دفاع کوو نو الله پاک دې زموږ ټوله غیر ولس ته خاص کر هرات خلکو ته چې نن ورځ دوی ټوله دا کار د پاکستان وغندي او د دې کار باندې غندنه وکړه چې دوی پر افغانستان پر خاور باندې تجاوز کړی دی جوانان ما در سرتاسر افغانستان، در هرات، در زون غرب سر به کف نعره